د هند حکومت شاوخوا 80 تن افغان محصلانو ته چې په دې هیواد کې په پوځي برخو کې زده کړې کړي دي بل کال په موخه د روزنې امکان برابروي. د هندي رسنۍ د راپور له مخې دې محصلانو مخکې د هند په بېلابېلو حربي اکاډمیو کې خپلې زده کړې بشپړې کړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د دې محصلانو نامعلوم برخلیک ته په کتو د هند دې وړاندیز ستاینه کړې او وایي چې دې محصلانو ته به د هند د بهرنۍ چارو وزارت اړوند د تخنیکي او اقتصادي همکارۍ د پروګرام لخوا په انګلیسي ژبه د ادارې او سوداګرۍ د ارتباطاتو په برخه کې روزنه ورکړل شي. هند له 16 لسیزو راهیسې په تېره په 20 کلونو کې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې ډېرې مرستې کړي. خو د زمري په 40 په افغانستان کې د طالبان له واکمنېدو وروسته د کابل او نوې ډیلي اړیکې سره سړې شولې. هند هم د نورې نړۍ په څېر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې ویلي چې زرګونه کسان د خپل پوځ په لیکو کې استخدام کړي دي. طالبان به د هند پوځي اکاډمۍ فارغان خپل لیکو ته جذب کړي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان احمد الله وثیق ازادۍ رادیو ته وویل دا محصلان باید هیواد ته راستانه شي. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. د هیواد ساتنه او خدمت د ټولو افغانانو ګډ مکلفیت دی، خصوصا هغه محصلان چې په هند کې په پوځي زده کړو بوخت دي چې کله فارغېږي او افغانستان ته راستانه شي د دوی تعهد او ژمنتیا وړتیا ته په کتو سره به د هیواد په لازمو برخو کې د دوی له استعداد او وړتیا څخه ګټه واخیستل شي.